وایو به موږ ته لږ څه ټوټه ترې موږ وسووي او ترجمه مې وله وکړه او دومره اهمیت رسول صلی الله علیه وسلم دې مسلې له ورکړی و چې یو خو به صحابه کرامو ته په هره مسله کې خو دا دعا دویمه داسې ورته ښوه لکه د قرآن کریم یو صورت دا دلالت کوي د دې په اهمیت باندې مسلمان له پکار دی چې هغه استخاره په خپلو حاجتونو کې د خپل رب سره کوي دې ته ضرورت کله راځي د یو سوال دی د استخارې مونځ او دعا ته کله ضرورت راپېښېږي چې کله یو بنده په دې دنیا کې هغه ته یو داسې مسله رامخې ته شي چې دی پکې حیران شي چې زه څه وکړم اوس ګوره رسول صلی الله علیه وسلم ټولو صحابه کرامو ته ښوولې بلکې ټول امت ته یې ښوولې ده او داسې ورته ښوولې ده لکه صورت قرآن کریم چې ښیي دلیل دی په دې باندې چې دا هر چا ته به د دې ضرورت راځي او داسې څوک نشتی په دې دنیا کې چې هغه ماته دا ووایي چې یاره ما ته خو داسې مسله چېرته نه ده راغلې دا په ډېر څه کې تا ته راتلی شي نو په دې ځای کې بیا ضرورت دی چې دا انسان واپس شي هغه رب ته چې هغه خالق السماوات والارض دی د ځمکې او د اسمانونو پیدا کوونکي هغه ته لاس اوچت کړي هغه ته عاجزي وکړي ژړا وکړي خیر ترې وغواړي امیدونه ترې وساتي نو رب العالمین د ده سوچ د ده اراده هغه طرف ته واړي چې د ده دپاره پکې خیر وي اوس ما دې مانځه کې ایتونه ووي کیدای شي ستاسو ورته سوچ تلی او ښه ګمان به کوو چې ستاسو به ورته سوچ تلی الله وایي یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله ای خلکو تاسو ټول الله ته فقیران او محتاج کله چې دې فقیر ته دې محتاج ته یو مسله راپېښه شي که نه او ده ته پته نه لګي چې خیر په څه کې دی نو بیا به دا فقیر او دا محتاج د هغه رب د در دروازه ټکوي چې د هغه په لاس کې دا هر څه دي موږ په مخلوقاتو پسې صرف منډې وو مخلوقاتو پسې به ځي هغې ته مشوره وایي استخاره او مشوره ځکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وایي ګوره وایي چېرته هغه سړی نه دی ستومانه شوی نه دی پښیمانه شوی چې د رب سره استخاره کړې ده او د مخلوق سره مشوره کړې ده هغه سړی چېرته نه دی ستومانه شوی په خپل کار باندې او هغه سړی نه دی پښیمانه شوی چېرته په خپل کار باندې چې چا د رب سره استخاره کړې ده او د مخلوق سره مشوره کړې ده ته به دا دوه کارونه کوي د مشورې په باره کې موږ خبره ذکر کړې ده څو درسونو کې چې مشوره دا د هوښیارو خلکو کار دی چې هغه د نورو نه مشورې یلي او چې کله د یو کس ولیدو داسې شتي داسې دانې زموږ په دې ژوند کې مخې له ځي راځي تاسو هم لیدلي چې کله د داسې کس ولیدو چې صرف یې ځان ته هوښیار وي که نه نو دی همیشه په څه نه څه مشکل کې پسا وي ته څنګه دا دعوه کوې چې زما دا عقل زما دا سوچ دا چې څومره خلک دې ټولو نه غوره دی کیدای شي په یو مسله کې ته ډېر پوه وي کیدای شي په یو بله خبره کې دا بل کس ډېر پوه وي بیا سپین ږیری دی نو کیدای شي هغه ډېر پوهوي ځکه چې هغه تجربه ډېره ده عمر یې تېر کړی بیا عالم دی نو د هغه تجربه ښه ډېره ده خلک یې لیدلي بیا داسې پسې ځه نو مشوره کول دا د مؤمن شان دی دا د عقل د خاوند کار دی یو ته ویل یاره زما داسې اراده ده کاروبار روانوم ستاسو څه خیال دی هغه دا کاروبار کړی دی یا به د هغه تجربه یې کړی به یې خو تجربه به یې دنیا یې لیدلې ده هغه به تا ته یو خبره وکړي لازم نه ده چې ته د دا خبره ومنې خو تا ته یو خبره وکړه یوه لار تا ته مخې ته هغه کېښوده بیا د بل کس سره د بل سره د بل سره تا د څومره خلکو عقلونه را جمع کړو اوس دا عقلونه را جمع که خپل عقل ته نو څومره لوی خیر او څومره فایدهمنې خبرې ستا مخې له راغلي و چې زه کله بیټک کې کښېنم او لس کسانو له مشوره والم ما د لسو عقلونو نه تپوس وکړو ورسره زما دا شو یولس شو اوس به د دې نه بعد زه یو نتیجې ته ورسم چې او تیسې کول به ښایي
الله پیغمبر ته وشاورهم فی الامر، اے پیغمبره ته د صحابه کرامو سره مشوره کوه. ها د دین په کار کې خو نه ځکه چې دین خو د الله له طرف نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې څنګه راشي هغه شانې بیانوي، خو نورې چې کومې مسلې دي خصوصا دنیوي په دې کې تر دوی سره مشوره کوه. او هغه به کوله کله به جنګ له روان و که نه، هسې مثال پیدا یو دی، کله به جنګ له روان و ملګرو نه به مشوره واخیسته چې دې ځای کې پړاو به ښیي که دغه ځای کې به ښیي، د دې اوبو سره به پړاو نږدې ښیي که نه د دې اوبو نه اخوا به ښیي. دا مشورې به اخیستې. نو کله داسې چې یو کس د علاقې دی، دغه علاقې هغه ته دغه ځای هر څه ښه معلوم دي. یو کس داسې دی چې هغه په جنګونو کې ډېر وخت شوی دی، هغه ته دا خلک معلوم دي. یو کس عمر یې ډېر دی، یو کس سره علم ډېر دی، یو کس سره او داسې پسې بیا ته ځه. نو بعض وی مړه دې کې مشورو ته څه ضرورت دی، وروسته بیا ګرځي. نو اوس خو مسله را پېښه شوه، اوس موږ تا ته څه حل ووایو؟ ته اوس مثال کې زما خواله رالې چېرې زما د دې کار اراده ده، زه څه وکړم؟ نو زه به تاله یو مشوره در کوم، او حدیث کې راځي چا نه مشوره وغوښتی شي نو دی امانتګر دی، دی به خیانت نه کوي، خیانت یې وکړو دی ګناهګار دی. زه به تاله د زړه د کومې یو نصیحت یو مشوره در کوم چې وروره دا قیسه ده، تا مشوره ور نه کړه او ته پساو شو بیا ما پسې راغلې. نو اوس به زه تا ته څه ووایم؟ خو به دغه څه لب جب به کوو، څه لار به اوس پیدا کوو چې دا سخته او دا مصیبت ستا کم شي. خو که تا د دې د راتلو نه مخکې د خلکو سره مشوره کړی وی، هلته زموږ پښتنو کې بل مرض دی، خفه کېږو به نه، او دا په ډېرو کې دی، یاره خبره وي نه. لکه اوس مثال کې یو سړی لګیا دی کاروبار رواني، نو دې خلکو ته په دې نظر ګوري چې دا ټوله دنیا ما سره حسد کوي، او د هغې یو بنیادي وجه صحیح بارک الله فیک، دی په خپله د نورو سره حسد کوي. نو هر سړی بل ته په هغه نظر ګوري څنګه چې دی په خپله وي. نو هلته دی خو د پردي حسابونه او هغه دا وکړو د دا وکړو. اوس دې سوچ کې دی که ما چاته وي زما هم خلک حساب کوي، یاره وایي چاته یې مه وایه پټ دا کار کوم، پټو کې بل چې جاښه راشي ټولو ته ښکاره شي. چې د دې نه مخکې تا مشوره کړې وې د هوښیارانو سره، د مشرانو سره، د پوهه خلکو سره، د علماو سره، او چې تا سره چا حسد کولی جو کوي به حسد، نو په تقدیر کې چې څه لیکلی شوي یا خو تا ته به در رسي. بله مسله دا ده چې کله یو سړی یو خبره کې ګیر شي که نه، بعض خبرې سړی پټولی شي، خو چې کله ته یو کار کوې او ستا پې دماغ کار نه کوي چې کم یې وکړم او کم یې وکړي به خیر وي، دلته که ته دا خبره پټې نو بیا مشوره نشي کولی که نه. بعض ما لیدلي دې حده پورې چې لکه د رور سره مشورې ته ضرورت نشته، بس زه په خپله کوم کوم. نو مشوره او څه استخاره. الاستخارة مع الله والمشاورة مع أهل الرأي والصلاح. واستخاره د الله سره، مشوره د نیکانو خلکو سره او د پوهه خلکو سره. اوس په دې مشوره کې دوه خبرې اضافه شوې، دا یاد کړه. مشوره به د چا سره کې؟ نیکانو سره. نیکانو سره ولي؟ هغه د الله نه یېرېږي، تا سره خیانت نشي کولی. د پوهانو سره ولي؟ هغو تجربه دا نه چې ته بس هر سړی په لاره تېرېږي او ته ورته یاره لږ صبر وکړه مشوره کوو. غریب ځان له په څه پوهه نه دی او ته لږ د سره مشورې کوې که نه، یا یو بېدینه فاجر فاسق د الله نه نه یېرېدونکی سړی ته باب ورنښته مشورې تیلي، هغه د الله نه نه یېرېږي، کیدای شي تا ته داسې خبره وکړي چې کندې ته دې ګزار کړي. نو مشوره چې کله علي که نه، نو د دې سړي دیندارۍ ته هم ګوره، بیا د سړي پوهې ته هم ګوره. دوه خبرې اهم دي ښه، پوهه دی، دینداره دی، نور علی نور. اوس پسې ورشه مشوره ترې واله. یو خو سړی د الله نه یېرېږي، دروغ به راته نه وایي، نو دویم پوهه دی، تجربه ده. نو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وی خبره ما دا کوله، شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وی چې کلم یو انسان استخاره کړې ده او مشورې کړې ده، دی په خپل کار نه دی ستومانه شوی.
ها استخاري مونز دی او دلته دعای استخاره په دې کتاب کې عنوان ورکړی ځکه چې دا کتاب د دعاګانو دی دا کتاب د څه دی د دعاګانو دی نو دې کې ګوره رسول صلی الله علیه وسلم وایي اذا هم احدکم بالامر کله چې یو کس په تاسو کې د یو کار اراده وکړي فلیرکع رکعتین من غیر الفریضه نو دوه رکعته نفل مونځ دې وکړي من غیر الفریضه یعنی نفلي مونځ بغیر د فرضي مونځ نه دې کې موږ ته مسله واضحه شو چې موږ به څو رکعته مونځ کوو دوه رکعته مونځ کوو خو دلته مسله یاده که ګوره او دا ډېره فایدهمنه مسله ده او ډېره اهمه مسله ده چې کله ته استخاره کوې چې ستا ذهن خالي چې ستا ذهن څه خالي ته به ځان بلکل الله ته حواله کړي خو چې د اول نه دې په ذهن کې دغه کار اچولی دی چې دا به کو او بیا استخارې کې نو دلته کیدی شي استخاره تعالی فایده درنه کړي ځکه چې تا خو یو خبره یقیني کړې ده نو ته مشوره د الله سره د څه کوې او د الله نه څه غواړې لکه اوس یو سړی دی لګیا دی زه تجارت کوم دلته یا دلته خو زړه یې دا دی چې دلته یې کو او بس ښه پخه اراده یې کړې دې هم استخاره کوي پوه نه شوي زما په دې مسله نو څه به کوې ذهن به خالي ساتي ته چې کله استخاري مونځ کوې که نه یا د استخاري دعا غواړې نو ته به مکمل ذهن خالي ساتي نه دې طرف ته نه دې طرف ته بیا دلته رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره ذکر کړې ده چې کله تاسو د یو کار اراده وکئ دا کار کم یو دی د فایدې یاده کوي په دیندارۍ کې څوک استخارې نه کوي ښه کومه دینداري چې واجب وي لکه اوس یاره استخاره کوو چې د سحر دا مونځ وکړو که ویله کړو څه خیال دی نو ستا څه خیال دی چې الله به ستا زړه ته څه واچوي چې سحر مونځ مه کوه دا خو دین دی ښه استخاره کوو چې دا نشه پرېږدو که نه دا خو حرام دی نو ستا څه خیال دی چې الله به ستا زړه ته څه راواچوي چې نشه کوه استخاره کوم چې دا ګیره نوره پرېږدم که نه دغه بلیډ په وام روام څه خیال دی په حرامو کې څوک استخارې نه کوي په واجباتو کې څوک استخارې نه کوي په مستحب سنت کار کې هم نه کوي الا چې کله مستحب کارونه ډیر شي لکه اوس یو دینداري د واجب نه ده یو کار دې مخې له راغی چې یاره دا وکړم بل کار هم مخې له راغی چې یاره دا وکړم یاره دا وکړم مثال پیسې ورسره دي چې دا په کم کار خیر کې ولګو نو اوس دې ټیم کې دې استخارو کې دې دپاره چې په دغه کارونو کې کم یو دله مخکې کول پکار دي یا بعض کارونه داسې چې هغه د واجباتو سره تعلق ساتي کې استخاره کیدی شي لکه اوس یو سړی حج له روان دی او خبر شو چې یاره په لاره کې ډاکوان دي شوکي کوي بد امني ده حالات ښه نه دي هسې مثال پرې درکړو نو دې استخاره کوي چې دې کال له حج وکړم که روان کال له وکړم یا دې حج له روان دی یو طرف ته پلانې وایي زه به سره ملګری شم بل طرف ته پلانې وایي زه به سره ملګری شم نو دې استخاره کوي چې کم یو ملګری کم د چا په بو کې به خیري ورسېدی پې که نه نور دیندارۍ کې استخاري نشته استخاره کوو چې د شپې تهجد وکړو که ونه کړو څه د خیال اجازه ضرورت ورته نشته تهجد کې دا خو راپاسه الله ته ودرېږه دې کې ته استخاره کې موږ خیر غواړو که نه نو اوس یو سړی وایي چې تهجد وکړم که ویده شم ډېره ډوبه او جوره مسله ده واضحه ده خیر به څه کې دی تهجد وکړي اوس د دین علاوه چې څه دي په هغې کې ته استخاره کولی شي
تجارت، واده، کور جوړول، ځمکه اخیسته، ګاډۍ اخیسته، دا اوس هغه خبرې دي چې دې کې سړی سوچ کې پرېوځي چې خیر به په څه کي. نو دلته به ته استخاره کې رشته کې چېرې دې کور کې به خیر وي او که نه وي، او د اول نه به ورته زړه څه ساتي؟ خالي. او دا نه چې د دغه کور دا جرۍ مې سمه خوښه ده وي ځان پرې وجنم، و استخاره به مو وکړم. ته که زر استخارې مو وکړي تا هغه طرف ته اراده کړې ده، ته به ذهن بالکل خالی کې کاروبار، تجارت، ځای، رشته هر څه کې. نو بیا به داسې کارو کې چې اودس چاردام به وکړي داسې لکه څنګه چې ته مانځله کې، نو نیت به وکړي په زړه کې. هر عبادت لپاره نیت دی. دلته به ته نیت د څه وکړي؟ د استخارې د مانځه. بیا به 2 رکاته وکړي. 2 رکاته مونځ به وکړي، دا به فرض نه وي. لکه اوس یو سړی و چې زه سهار دا مونځ هم 2 رکاته دی، مونږ وایو نه، دلته حدیث کې دي من غیر الفریضه. ها داسې کیدی شي چې ته یو نفلي مونځ کې ورسره ته اراده د استخارې هم وکړي. لکه د یو سړي دا عادت دی چې د ساق وخت کې نفلي مونځونه کوي، او په دې کې د یو 2 رکاتو سره اراده د څه وکړه؟ د استخارې هم وکړه. دا هم صحیح ده، ځکه چې دا فرضي مونځ خو نه دی که نه. نو ساق مونځ یې مو شو، استخاره مو شو. بیا دی چې کله سلام ګرځوي، چې کله سلام ګرځوي نو اوس 2 طریقې دي، او دواړه د دې حدیث نه ښکاره کېږي. نو ځکه بعضو علماو یوه ویلې ده، بعضو بله، او بعضو ویلي دواړه روا دي. او زموږ خپل ځاني په دقې زړه مطمئن ده الحمدلله چې دواړه روا دي. یا د سلام ګرځولو نه مخکې به دغه دعا وغواړي، دا کومه چې رسول صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته ښوولې ده، او یا چې د سلام وګرځو دا دعا به وغواړي. دواړه طریقې صحیح دي. د سلام ګرځولو نه مخکې هم غوښتی شي، د سلام د ګرځولو نه بعد هم غوښتی شي. هغه دعا څه ده؟ هغه به ووایو ثم لیقل. ګوره دا مسله د کوم ځای نه ثابته شوه چې د سلام نه مخکې هم کیدی شي، سلام نه بعد هم. دلته د حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم وایي، او کتاب خو تاسو سره دی، فلیرکع رکعتین من غیر الفریضه. نو دې 2 رکعته وکړي د فرضي مونځ نه علاوه، ثم لیقل بیا دې ووایي. اوس دلته دا خبره واضحه نه ده کړې چې 2 رکعته ختم کړي او سلام وګرځي بیا دې ووایي، که نه 2 رکعته چې د ختم شي او په آخري قاعده کې ناسي په هغې کې ووایي. ځکه کله چې د مانځه په آخري قاعده کې کښېني او په رسول صلی الله علیه وسلم درود ووایي، نو د هغې نه بعد خو ته هره دعا غوښتی شي. نو هلته هم ته د استخارې دا دعا د الله نه غوښتی شي. الدعاء دا اللهم إني أستخيرك بعلمك. يا الله زستا دا علم دلاسا يستا پا علم باني تانا خير غوارم. استخارة منگوي كان خير غختو توي. وأستقدرك بقدرتك. او ستا دا قدرت دا برکتنا دا خپل کار پا کولو کی طاقت غوارم. یعنی ته قادر باچای مال قدرت راکا. اصل کې یو خبره د ذکر کما، استخارې کې یو معنی پرته ده ډېره غټه جوهره که موږ پکې سوچ وکړو. انسان الله ته داسې ښکاره شي که نه، او داسې مخامخ کي ځان چې یا الله زما هېڅ طاقت او هېڅ پوهه او هېڅ هم نه یم ستا په مخ کې. نو دلته یې ووایي که نه یا الله خیر راکړه، یعنی ستا خیر ته محتاج، او یا الله ستا قدرت ته محتاج یم چې څو پورې تا ماله طاقت ته یو کار کولو نه یې راکړی، ما سره طاقت نشته. الله اکبر. چې کله دله الله طاقت نه و درکړی که نه، د دنیا په بل طرف واړوه که تا زما نه دغه کار وکړو بیا ما ته ووایه. او چې کله الله طاقت درکړو نو ته بیا خپل قدرت ته ګوره چې څنګه الله تا ته کار اسانوي. نو دلته وایي چې واستقدرک بقدرتک. دا دعا به انشاءالله تاسو ته یادوي، ښه ګمان به ساتو، ځکه تاسو په ژوند کې ډېرې استخارې کړي که نه، یادوئ که نه.
بیا موږ راشو تپوسونه کوو زموږ په دې کارونو کې خیر نشته تا د الله نه چې د خیر غوښتلی دی چې ته خیر وایې تا په سجده کې چېرته الله ته هسې ویلي دي بغیر د استخارې د دعا نه چې الله زه دا کار کوم په کوم کې چې خیر یې هغه راته نصیب کړه یا زما په دې کار کې برکت واچوه واسألك من فضلك العظیم او ستانه ستا د لوی فضل سوال کومه نو سوالونه څو شو نه چا درې وویل درې څه شی دي خیر لنډې ته ووایه ته بې څنګه پوه شوې طاقت نه طاقت د کار کولو او د الله فضل خیر دی وغوښتو فضل دی د الله نه وغوښتو او طاقت دی وغوښتو د الله نه فإنك تقدر ولا أقدر یقینا ته قدرت لري او زه قدرت نه لرم ما تاسو ته وشوي که نه چې د استخاره کې په اصل کې بنده ځان الله ته داسې راښکاره کړي چې زما سره هېڅ څوک نشته دا حقیقت دی ما ولکه آیت ونه وي انتم الفقراء الى الله او هغه حدیث قدسي تاسو به څو څو پیرې اورېدلی حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي الله وایي ای د آدم بچیه تاسو ټول وږي یئ مګر هغه موړ دی چې زه ورته رزق ورکړم تاسو ټول لګړ یئ مګر هغه پټ دی په جامه کې چې زه ورله جامه ورکړم تاسو ټول الله وایي بېلارې یئ مګر هغه په لاره دی چې زه ورله لاره ورکړم او زه ورته لاره وښیم ته ګورې د دنیا کې څومره خلک داسې ګرځي چې هغه ماړه نه دي او څومره داسې دي چې ماړه دي دا چې موړ دی د هله موړ شوی دی چې کله الله موړ کړو نو زموږ سره څه دي څه دي موږ سره هېڅ نشته که دغه الله موږ ماړه نه کړي نو څوک به ماړه کړي انسان مړولی شي کلي کې مو خیال کړی علاقه کې داسې کور نیم غریبي نو دا خلک وله څوک یو شی لګي څوک بل شی لګي خو غربت د هغه ختم نه شي هلته الله رب العزت نه یې لیکلي د هغه په نصیب کې مړېده او چې کله الله په نصیب کې ولیکي مړېده یو بس هغه ټولې مسلې حل شي زمونږ مسافر دا حقیقت ته که څوک پې خفه کېږي هسې به خفه کېږي زمونږ په دې مسافرو کې ډېر داسې وو چې هغه د ملک نه په دې راوتي دي چې رنوڼۍ دره کې نه لګېدو نن هغه سړی د ګاډو د بنګلو مالک دی رب العالمین چې موړ کړو یو موړ شو نو چې الله موږ نه مړی والله که څوک هم ماړه کړي او چې الله دا جامه نه راکوله که نه نو والله که څوک هم پټ کړي به جامه کړي نو ځکه هر څه خپل هغه رب ته حواله کوي هغه ته عجزي کوي هغه ته فریاد هغه ته جړاګانې نو د حاجتونه به دله هم پوره کړي او د مخلوق ته به ذلیل هم نه نو دې ځای کې ښه صفای وایي چې یا الله ته قادر یې زه قدرت نه لرم بیا څه وایي ګوره وتعلم ولا اعلم او ته پوهېږې او زه نه پوهېږم ته پوهېږې زه نه پوهېږم ولې وانت علام الغیوب الله اکبر او ته په پټو خبرو باندې پوهه یې او دا خبره خو پټه ده ما او تا پې څه پوهېږو چې مستقبل کې زما دپاره دا کار غوره دی او که دا غوره دی یو سړی ډېر ځان ته پوهه وایي او دغه پیر پرست او قبر پرست چې دي هغوی ته به ووایي چې هغوی یو پیر موږ له را پیدا کړي یو بابا را پیدا کړي هغه دې موږ ته ووایي ځه چې زما په دې کار کې خیر دی که شر دی څوک به ووایي موږ ته صحیح ده موږ خو به خپل عقل وجنګو خپل کمزوری سوچ به وجنګو تا ته به نښې داسې وښایو چې او دا کار به ښیي خو بیا ورسره موږ داسې وایو انشاء الله وایو که نه وایو یاره داسې کار وکړه که نه ته دلته خپل کاروبار روان کړه دا علاقه هم ښه ده او ګیراک هم ښه دی بیا بغیر د دې نه زموږ خبره پوره کېږي نه نو بیا پکې وایو زه الله به ته پکې برکت واچوي خیال هم دې ټکي ته کوي بیا الله ته راشي او دا به ښیي
دا به ښه انشاءالله. یو بې د انشاءالله نه زمونږ خبره نه پوره کېږي. او دا به ښه که الله وغوښته، یو بغیر د دې نه زمونږ خبره نه پوره کېږي. نو دا کم علم دی موږ سره، دا ټول کمزوری علم دی. ځکه موږ هره لحظه، هر سکند د زړه د هر درس سره، د سترګې د رپېدو سره، په هر پیر کې موږ خپل رب ته محتاج یو. نو ځکه دلته وایي چې وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب، او ته په پټو خبرو باندې پوه. دا علم ګوره د هېچ چا سره نشته، دا د انبیاو سره هم نشته، دا د ملایکو سره هم نشته. نو چې اوس د ملایکو سره نشته، انبیاو سره نشته، صحابه کرامو سره نشته، نو دا زمونږ د زمانې د دې خلکو دا خود ساخته پیران او باباګان د دوی سره به صحیح. وی پیر صاحب له ځو چې راته وکړي خبره چې زما دپاره دې کار کې به سبا صاحب سره، پیر صاحب د دې نه دی خبر چې سبا به دې مړي که ژوندی وي. سبا خو له ما ډېره لرې وي. پیر صاحب دې نه هم نه دی خبر چې سکند بعد به ده سره څه کېږي. او دې تللی دی د ده نه تپوس کوي چې زما دپاره به په دې کار کې سبا به په دې کې خیر که شر به نه. ته د هغه چا سره رابطه وکړه چې هغه سره دا علم دی، هغه الله رب العزت دی. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال دا راوي وي یای دیسی ویلو یای دیسی ویلو. ته چې کله دا دعا غواړې که نه، نو یو طریقې سره به وې، دواړه به نه وې. لکه دیسی به وې اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو يا بديسي ويتش اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله. سمت لبشو الله تخپو ہے کچرت پا دی کار کی زما د پاره خیری دینی او دنیوی، فی دینی و معاشی، دین بنے رہے. دا نقطہ سر ہے رکھ مو خدا کا طرف تو سوچ نہیں، وہ سب بنے رہے دین بنے رہے. لکوسی یو سڑے دے یو کار کول غواړي، یو رشته کول غواړي، رشته به ووایو زه پرېږدي دا ځوانان چې کوم بې واده دي دوی به هسې دې موضوع ته خوشحاله شي. یو سړی دی هغه رشته کول غواړي، یاره داسې جنۍ مې په کار ده چې بس اخلاقي او بس خدمت هم کوي او زمونږ د عزت چېرته خراب نه کړي، او چې پښتانه خلک یې او درانه خلک یې او دا یو دغه یو ټولې خبرې زه ستا منم. دې ته دې سوچ کړی دی چې ته به هم دقه شان جنۍ راوړي له کوم صفات چې ته غواړې او د هغې د لاسه ستا دینداري تباه و برباد شي. نشي کېدلی د ښځې د لاسه دین نه خرابېږي که نه نشي خرابېدی. نو دې نقطې ته دې ولې سوچ نه کوو؟ ته خو یوازې دنیا پورې نښتی وي. د باو سره غم دی چې سهار ناشته کې پراټه مزداره پخوي، لکه پراټه دې د سره ونه غرو بنګا، کور دې د سره جارونه کي، زما دې د سره خدمت ونه کي، خو چې راټک خطا دینداري زما خراب به نه شي. که یو سړی داسې ښځه راولي چې هغه ده ته په دې خپو کې ځان حلالۍ او قربانۍ او هم د هغې د لاسه سره د دین ته نقصان رسي، نو په دې ښځه کې څه خیر شتي؟ دې کې خو هېڅ خیر نشته. ځکه دلته وایي چې یا الله که په دې کې خیري زما د دین او دنیا دپاره، دین او دنیا، ته به صرف د دنیا سوچ نه کوې، ته به ورسره د دین هم سوچ کوې. یو سړی کاروبار روانوي، نو دا خو واضح ده چې دنیا ته وګورو نو په کاروبار کې څه ده؟ ګټه ده که نقصان دی؟ ګټه ده، ترقي ده، ډېر ډېر څه دي. داسې نشي کېدی چې د دې کاروبار د لاسه د دې سړي دین تباه و برباد شي. کېدی شي. تا چېرته پکې دا خبره مخې ته راوستې ده؟ لکه یو سړی دی ښه دینداره، ښه مونځ اودس، ما په خپله ګوره داسې کسان لیدلي، تاسو هم لیدلي، ښه مونځ اودس دینداري کوي، چې کله د پیسې ورسره زیاتې شوي دي
هغه دینداري ته پاتې شوې ده. په دې پیسو کې اوس دا پیسې د ده دپاره خیر شو که شر شو؟ دا شر شو. د دې نه خو هغه ژوند ښه چې د پیسو پکې صحیح ده کمی و، خو رب العالمین خو دنه راضي و که نه. آخرت خو دې هغه همیشه هغه ژوند خو دې برابر و. نو ځکه مقصد د خبرې دا دی چې صرف دنیا مه یادوه، د دنیا نه مخکې دین یادوه. ها وعاقبت امری دا خبره پکې مو وکړه او د انجام په لحاظ سره پکې خیري. یا وی رسول سلم داسې ووي چې په اوس وخت کې او را روان وخت کې زما په دې کار کې دنیوي او اخروي خیري. انجام د دې ښه راوځي. کله داسې چې ګوره اوله کې قصه صحیح مزدار وي، وروسته انجام یې څه راوځي؟ هغه ګډوډ شي. یا انجام نه مراد دلته خاتمه والا، دا به کوم دننه راغله هم د دغې د لاسه سره د اخره خاتمه څه شي؟ هغه ګډوډه شي. لکه اوس تا یو کار وکړو، دا کار په اولنیو څو ورځو کې او څو کالو کې ښه مزدار دی، انجام د هغې ښه راونوتو، د هغې د لاسه تا ته یا دنیوي غټ نقصان میلاو شو یا دیني غټ نقصان درته میلاو شو. ها نو که دې کې خیري فقدره لی ویسره لی، نو دا زما دپاره زما مقدر وګرځوه او د دې ترلاسه کول زما دپاره اسان کا. دوه خبرې دي، نو دواړو کې ته الله ته محتاج دی چې یو ستا په تقدیر کې وګرځئ، اسان کی. الله اکبر. او چې تقدیر کې دله الله ونه ګرځئ نو ته به یې څنګه را پیدا کړي؟ او چې الله دله طاقت نه درکوي د هغې د را پیدا کولو نو ته به یې څنګه را پیدا کړي؟ بیا وایي ثم بارک لی فیه، الله اکبر، او بیا په هغې کې زما دپاره برکت واچوه. څه ښایسته دعا ده. یا الله یو ګاډ ګاډی راکړه ماله تک تور رنګ کې او ښه کټ جیپ او دا او دا. دا اوس دې ته سوچ نشتی چې دې کې به خیري که دې کې به شري، په دې کې به برکتي که نه. نه یو غاډ کور چې 18 کمرې که نه مزېدار ډکه راکړه یا الله، او په دې کې برکت. دې ته د سوچ نشتی. نو ځکه دلته دې دعا کې څه ووي چې یا الله په تقدیر کې مقدرې که زما په نصیبې کا، ما ته حاصلول اسان کا او زما دپاره برکتي کا. هسې کومه خبره په دې دعا کې پاتې شو؟ هېڅ هم پاتې نه شو. خیر د دنیا او د آخرت ته د الله نه وغوښتو، د دنیا او د آخرت خیر دې د الله نه وغوښتو. ها اللهم وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، أو يا الله تاته پته ده که په دې کار کې زما دپاره په دین او دنیا کې شري یا د انجام په اعتبار سره پکې شري، فاصرفه عني واصرفني عنه، نو زمانه یې واړوه او ماتې واړوه. دلته ګوره دا وإن كنت تعلم أن هذا الأمر، دا هذا ټکی نه دی، هذا په دې کې به ته خپل حاجت وي. څنګه لکه اوس یو سړی واده کوي نو دی به دلته څه وي؟ اللهم إن كنت تعلم أن هذا الزواج، دا واده. اللهم إن كنت تعلم أن هذه التجارة، دې تجارت کې خیر. اللهم إن كنت تعلم أن هذه الأرض، كدا زمكة ودي كده برا خير دي سبسي بياسا كإس بكم تونا كان أشياء معاملات لا توي دي معاملك الله تدغار سبتي تكو معاملك نو إيماني واړه ماتي واړه وګور خیالم دې ماتي واړه مانه واړه کله تانه ووري خو ته نه ووري خیالم دې کنه لکه سړی ته کار نه اساني هو دې بیا من خته چې نه نو بس ته چې الله دې نه واړه ولې ته ته واړه
بیا مخکې وي چې وقدر لی الخیر حیث کان او بیا چې کوم ځای کې خیر زما په نصیب یې که صرف دا نه ثم ارضني او په هغې ما خوشحاله که الله اکبر کوم ځای کې چې خیر زما په نصیب یې که په هغې ما خوشحاله که قال ويسمي حاجته او رسول صلی الله علیه وسلم دا ویلي وي هذا الامر باندې به د خپل ضرورت نوم واخلي دا خو دغه دعا شوه دا دعا به ته د الله نه وغواړي دا دعا که چاته زباني یادوي نو ډېره ښه ده دا دعا که چاته زباني یادوي نو ډېره ښه ده او د یادولو پورې که څوک د پاڼې نه وایي نو هم جایز دي خو کوم ځای پورې یادولو پورې دا نه چې موږ همیشه ته طریقه جوړه کړو دومره اوږده دعا خو نه ده او فایدې ما او تا ته ده څه الله ته کوئی فایده نه ته وایي یاره زه یې نه یادوم نو ته به دا کار وکړي اوس چې کله ته استخاره وکړه او مونځ دې وکړو نو یو څو خبرې دلته اوس یاد دې ساته په خپل رب به مضبوط یقین ساتي چې رب العالمین به ستا دپاره هغه څه غوره کوي چې ستا پکې خیر دی او تا ته به اسانوي یو دا مسله یاده کړه بله مسله چې د استخارې سره تعلق ساتي هغه دا چې اوس یو زنانه ده او هغه مونځ نشي کولی د هغې بیماري ده په هغې باندې هغې ته یو حاجت راغی نو دا مسله ورسره یاده کوي که دا حاجت راغی دا ضروري دی همدغه ورځو کې دی نو دا هم د استخارې دعا غوښتی شي ځکه چې دعا نه خو منه نه راغلی که نه منه د څه نه ده د مونځ نه ده ځکه چې ضروري کار دی هغه استخاره کوي نو موږ خو دا نشته دعا مه غواړه دا خو چېرته شریعت کې نه دي راغلي چې حایزه زنانه به د الله نه دعاګانې نه غواړي نو دا دې د استخاري دعا ووایي د څه نه بغیر د مانځه نه بغیر ها تا استخاره وکړه اوس ورځه په کار باندې په الله توکل وکړه او چې کم طرف ته الله ستا زړه واړه ورځه پې توکل به لوی الله ورځه او خوبونو موبونو انتظار مه کوه دا بېدلیله خبره ده او د عوامو مشوره کړې ده او عوامو هسې نه ده مشوره کړې چې ته بعضو مولیانو نه به اورېدلي چې کله ته استخاره وکړې نو بیا به خوب وینې یاره ما ته خو دا مسله نه ده معلومه او که چا را پیدا کړه په سجي کې چې الله یا د الله پیغمبر ویلي نو ما ته هم بیا ووایي نه کیدی شي خوب ویني خبره څه کې ده نور عام به څه کېږي رب العالمین به ستا زړه یو طرف ته اړوي ښه یاره وایي زه هېڅ پوه نه شو یو پیر مې استخاره وکړه خو څه اندازه ونه لګېده ما ته بیا یې وکړه بیا یې وکړه او بیا یې وکړه هېڅ خبره نه ده یو وخت به داسې راشي چې رب العالمین به تا ته پکې هغه لار وښیي چې کومه ده خیر ده خو دلته یو خبره یاده که او بیا یې درته ویم یاد یې که خپل خواهشات به کنټرول ساتي خواهشات که دې را مخې ته کړو نو ته پکې بیا دې ته انتظار نه کوي چې الله ستا دپاره څه غوره کوي او هغه ما تا ته په اوله کې ویلي وو څه مې ویلي وو زړه به خالي ساتي ښه نو دې سره به مشوره هم شوي نو مشوره او استخاره بله مسله دا یاده کوي چې یو کس د بل دپاره استخاره نشي کولی دا زموږ ملکونو کې کوي دا هم ګډ تجارت دی مولوي صاحب وایي زه تا دپاره به زه وکړم زه نو بیا خو به څه خو به ورکویم که نه او هسې ما یو خبره نوټ کړې ده خفه نه شئ رانه هغه دا چې کوم سړی د عوامو له دوکې ورکوي که نه او د دوی نه دا مالونه خوري او دوی ته دا چمچې چلی او پلانې صاحب او هغه صاحب او داسې دا سړی د خلکو خوښ یاره ډېر عجز ظالم دی نو ده نه تپوس وکړه عجزي ته څه ته وایي
دی عجزي دې ته وایي چې لکه دومره وګورو عالم دی ما ته کیني پاسي دی عجزي دې ته وایي او دلته دا پته نه چې کیني پاسي په اصل کې هغه پوهه په علم نه دی او نه ورسره علم شتي که علم ورسره وی علم څوک بېعزته کوي نه چې ته هر چا ته داسې ولېږې پاسېږي چې ځان دې ذلیله کړی دی عجزي ځان له شی دی او ځان ذلیله کول ځان له شی دی نو دی به وایي دا حق پرست دی وایي عجزه دی خدای د معلوم خوري دین علم تبا خو چې کم عالم ځان د دې قصو نه لرې ساتي او دې خلکو ته داسې چمچې ممچې ډېرې نه چوي نو یاره متکبر دی یاره کوه زارېږي زموږ د هغې نه موږ چې وي څو پورې مانځه ته راغلي نه یو هغه اقامت نه کوي دومره عجزه سړی دی الله څه ناشنا عجزي ده موږ چې منزل نه یو راغلي اقامت نه کوي او وی د دې زړه کې وایي دا خو په ژبه نشي ویلی او څومره ښه سړی دی زموږ چې څومره غلطیانې دي او غلط کارونه دي د هغې غږ نه کوي څومره ښه سړی دی بل خو لګیایي وایي دا کار م غلط دی دا م غلط دا م غلط دی زارېږه د دې عالم نه د دې حق پرست نه حق پرست ورته م وایي ښه چې د اوسه پورې څه دی غلی دی فیصله چې کوي دا عجزه مولا د ده ده د دې چې ورته عجزه وایي وایي دا دومره عجزه انسان دی او دومره علمي شخصیت دی چې کله م جرګه او فیصلې نو زموږ په حق کې خبره کوي ته به د ده په شان بل عجز را پیدا کړي هغه بل چې دی مړه ورکوه هغه یو دا دی چې انتظار هم موږ ته نه کوي موږ خو خپل چروت ته ګورو که برابري مانځه ته راځو چې راشو هغه اقامت کړی او چې په منبر کښېني نو زموږ غلطیانې بیانوي او نه هغه موږ ته جی جان کوي نه موږ ته چمچې چلوي نه زموږ دپاره په جرګو کې او مشورو کې کښېني نه زموږ په حق کې فیصلې کوي نو دا لوی ظالم او دا متکبر او د ده سره د سره علم نشته زارېږه خو زموږ دغه مولا ده داسې ووایي د چا مولا زموږ مولا زموږ مولا دغه مطلب دی زموږ مولا یعنې زموږ تابع او داسې هم کېدی زموږ مولا یعنې زموږ د علاقې مولا خو دا ډېره ماته لږه بعیده ښکاري دا بله ډېره نږدې ده زموږ مولا چې زموږ د عقل سره او زموږ د خواهشاتو سره برابر دي نو هلته څه وایي ته ورلې مولوي صاحب زه دا تجارت کومه چې استخاره دې راله کړی وم صحیح ده ووایي نو ته به جیب هم ګرې که نه چې کله یو حق پرسي که نه او د الله نه یېرېدونکی موږ په دې جیب سم لړم کېنولی خو دا داسې نه دا داسې دوی زموږ په چل پوهېږي هغه نور خو سادهګانې خو د الله نه یېرېږي او غریبانان غږ نه کوي او موږ وایو ضروره درکوی خو دا اخوا دې خوا چې کوي دا زموږ په چل سم پوه دي زه ګوره وایي پیسې نه علم او په دقه خبرو کې د دومره شوړه ووایي د سړي دا چې ته به ورته حیران شي نو بیا به دې سبا تا ته وایي ورځه په کار مولوي صاحب څنګه ما استخاره وکړه خوب مې ولیدو چې ورځه پې نو حیران به شي ما یو پیر دوه تاسو ته ویلي مو دې داسې مثال دی لکه یو سړی واده کوي ځان له او خپل ملګري ته ویې راته لاړ شه دا جنۍ وګوره چې څنګه ده نو جنۍ خو ته کې لېږي پسې بل کار ته کې استخاره په چا کې په بل سړي کې موږ ته هم ټلیفون کوي بعض پوهه نه په دې مسله یاره شیخ صاحب که استخاره دې ماله وکړې زه پوه کړم په دې مسله چې استخاره خو ستا خپله د الله سره مشوره ده دا دای طریقه ده داسې وکړو بس نو کیدای شي زما د دې جواب نه بعد بعض ملګري خفه هم شي
مړه درکوه دته بیا ټلیفون هم ورکړي هو ډایرکټ وایي چې نه دا نشته او دا داسې او دا چې بل کس وایي چې نه موږ بدله وکړو ته راشه یا به موږ درشو ته یو پروګرام وکړه او دا بیا به موږ منلی دا زموږ د معاشرې هغه تصویر دی چې ما تاسو ته وښو که څوک ترې انکار کوي هسې به سینه زوري کوي بل کس دا کولی شي چې الله ته ستا دپاره ووایي لکه اوس ته یو کار اراده دي ده او مور ستا دپاره الله ته دا وایي چې زما دې زوی ته یا الله چې کوم کار کې خیر او تا سره پلار ووایي ملګری ووایي عالم ووایي ته یو عالم ته دا ویلی شي چې شیخ صاحب مفتی صاحب مولوي صاحب زما داسې اراده ده یو کار ته او زه په خپل هم استخاره کوم خو ته هم دا دعا موږ له وغواړه چې الله هغه کار راته اسان کړي چې زما پکې خیر دا صحیح ده خیال هم دی که نه دی دا صحیح ده دا دعا غوښته دا جایز دی ښه بله مسله دا یاده کړئ که د یو سړي حاجتونه ډېري نو دی به د هر یو دپاره جدا جدا استخاره کوي نو غوره دا ده چې جدا جدا وکړي خو که نشي کولی خپل حاجتونه دي ټول الله ته دغه دعا کې ووایي دا هم جایز دي چې سړی ټول حاجتونه الله ته ووایي یو دا خبره یاده کوي او دا فایدهمنه خبره چې په دې به د خپل درس هم ختم کو عبدالله بن عمر رضی الله عنهما یو ناشنا قول دی وی کله نا کله یو سړی راولګي استخاره وکړي د الله سره الله ولې یو کار غوره کړي او هغه ورته اسان کړي خو د ده هغه کار نه یې خوښ نو دی ناراضه وي دا ډېره جوړه خبره ده لکه اوس یو سړی وایي چې زه په دې علاقه کې کاروبار روانوم ډېره ګرمه علاقه ده دلته زه تجارت کوم ما سره پیسې شتي استخاره یې وکړه خو نصیب د ده په داسې ځای کې وشو چې هلته نه دومره ګرم مارکیټ دی نه دومره غټ تاجران هلته شتي حالانکې ده په خپل الله ته ویلي استخاره کې د الله ته څه ووایي چې په څه کې خیر زما په نصیب یې کا الله ولې یو داسې ځای کې تجارت ورکړو چې ظاهره کې هغه ځای سوړ دی کمزوری دی خلک هم نشته اوس یو خو اوچت مؤمن دی موږ د هغه خبره نه کوو چې عام ګناهګار زړه په دغه ځای خوشحاله نه دی الله اکبر نو هغه وایي انتظار کوه خپل رب ته ځکه چې تا ترې سوال کړی دی او لږ صبر وکړه انجام به ته وینې او بیا به دغه رب ته په سجدو کې پروت شکرونه به ادا کړي هغو مړه ونه شو موږ خو چې سبا به وشي او سور کېږي به او شون کېږي لکه لږ صبر وکړه نو تا الله ته ونه وایي چې الله څه کې خیر هغه وکړه